په مهترلام ښار کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت تخریب شوی اسفالټ سړک د بیاجوړونې چارې پیل شوې. د لغمان والي محمد مهترلام ښاروال انجنیر نظیف الکوزي او د شمېر مسولینو لخوا نن په مهترلام ښار کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د 70 مترو په اوږدوالي او 10 مترو په پراخوالي تخریب شوی اسفالټ سړک د بیاجوړونې چارې پیل شوې چې د 3 میاشتو په موده کې به کارونه بشپړ او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي. ورور د دې سړک چې د لومړۍ ناحیې په مرکز کې موقعیت لري او ډېر مهمه سړک و، ډېر بد حالت کې تخریب شوی و. د ښاریانو غوښتنه هم همدا وه چې دا په څونه عاجل شکل کې جوړ شي. 3 میلیونه افغانۍ د دې هزینه راځي او د 3 میاشتو په موده کې به تکمیلېږي او اسفالټ سړک ده دغه چې جوړېږي انشاءالله. لغمان والي محمد د سړک د کار د پیل پر مهال قراردادي شرکت ته لارښوونه وکړه چې د قرارداد مطابق ټولو معیارونو ته په کتو د سړک کارونه په ټاکلي وخت او ښه کیفیت سره سرته ورسوي. ښاغلي ننګ همدارنګه مهترلام ښاروال ته سپارښتنه وکړه چې د پروژې له چارو په دقت او ځیرکتیا سره په کلکه څارنه او نظارت وکړي څو د تیر په شان د سړک کارونه بې کیفیته تمام نشي.